دوستانو سلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول دوستان مې ټول هیوادوال مې روغ او جوړ او صحتمنده اوسئ. نو په هر ځای کې چې یاستئ، لرې له آفته، لرې له ناځوانانو، لرې له هغه انسانانو نه چې د انسان په نوم یو حیوان ده، حیوانات دي چې په هغو باندې حیوانات شرف لري. نو خدای دې تاسې له هغسې آفت او بلاګانو نه لرې ولرئ. دوستانو راغلم چې خپلو هیوادوالو ته، خپلو مینهوالو ته خپل د صحتمندۍ، خپل د جوړتیا، روغتیا احوال ورکړم. دوستانو تقریبا یو هفته کېږي، تېره یکشنبې شپه خپل په کلب کې مې بګرامیو کې مې تمرین وکړ. تمرین نه راووتمه، شپې 8:30 بجې وې چې را روان ومه کور پلو، کور خوا را روان ومه چې پل شینه ورته وایي، پل شینې نه لږ را تېر شوی وم، دلته یو تیلو ټانک د دې څنګ کې همداسې را روان وم په عمومي سړک باندې. زه خبر نه وم، ما تمرین کړی و، خپل هغه انرژي، هغه پروټین مې لاس کې ول، هماغه مې څښل او را روان وم کور پلو. خپل همدغه موټر کې وم چې یو تور موټر، سرمهي رنګه تور موټر و چې زما لاس یې قید کړ، او چې قید یې کړم او 4 کسه له دې موټر نه راکوز شول. ما اول کې داسې فکر وکړ چې دا به غلی، نو چې کله زه یې قید کړم دې خوا ته زما دا بلوکونه چې ورته وایي د شاخ، دا د سړک د منځ بلوکونه ول، دې خوا نه شوم تللی، موټر مې قید شو او دوی دې خوا بند کړم. داسې یو 3 متره کې قید کړم او ویې درولم. نو دوی چې کله 4 کسان له دې پرتوګ او کمیسونه یې په زانو کې ول، پتلونونه نه ول، پرتوګ او کمیسونه یې زانو کې ول، مخونه یې پیچلي ول، ومې نه پېژندل. راکوز شول، یو سره سیخ لاس کې و، نو تیاره وه، ما د موټر لایټ پرې ولګېده، سیخ او چاقو بعض دغه شیان یې لاسو کې ول. ما سره وسله وه، خپله وسله تومانچه مې وه، خو بدبختانه چې زما په دې وسله کې 15 مرمۍ وې، مکروب تومانچه، هغه کې 15 مرمۍ ما درلودلې، چې سمدلاسه زه پوه شوم چې دا ما غله دي د ما د موټر یا زما د موبایلو یا د دغسې کوم دغه لپاره راغلي دي. نو سمدلاسه چې زه دا پوه شوم، د هغوی ما خوا ته حرکت راوکړ، ما 2 نفره د هغو کې وویشتل. 2 نفره مې چې وویشتل خطا شول، او هغه 3 مرمۍ مې داسې په هدف ونه لګېدلې، 3 مرمۍ همداسې هوایي لاړې یا فت شول. سړی دوستانو ورخطا کېږي، زه لږ زره ورخطا شوم ځکه نیمه شپه وه، تپه تیاره وه، یودم داسې حادثې سره مخامخ شوم. نو ما 2 مرمۍ مې 2 نفره ولګېدل، 3 مرمۍ مې هسې هوایي لاړې یا فت شوې، زما مرمۍ خلاصې شوې. هغه 2 چې لګېدلې وو هغوی ځانونه کش کړل، خپل بېرته موټر ته وخته، 2 په زه دې 2 پسې ورکته شوم، دوستانو پسې کته شوم. نو هغه چې زه خالي لاس وم او هغوی سره سیخ و، چاقو، نو هغوی زه وهلم، ما هغوی وهل. نو ناځوانانو، بې غیرته انسانانو چې هغه هر څوک ده، زه یې په سیخ په سر باندې ووهلم، دې ځای باندې په چاقو باندې ووهلم، دې ځای باندې، دې ځای باندې، په دې ځای باندې مې ووهلم او دې ورانه کې ډېر دغه سیخ ډېر زیات زوبل کړم، زما دا مخ باندې وینه چې راغله. نو تقریبا داسې یو 3 دقیقې شاوخوا زموږ زد و خورد و، زموږ جنګ و. نو بدبختانه چې هېڅوک هم هغه وخت کې موټر چا ونه دراوه، ځکه د افغانستان شرایط، د افغانستان حالات، وضعیت داسې خراب ده چې څوک نه درېږي په دغه وخت کې چاته. په دې خاطر هر سړی خپل ځان نه ډارېږي، خپل په ځان ډارېږي. نو کله چې د هغوی زه په دې چاړه او په بوکس پنجه او په هغه سیخ زه ډېر زیات خراب شوم، په دې سر یې په سیخ باندې ووهلم، 2-3 سیخه ولګېدلم. نو دوی وتښتېدل، زه خالي لاس وم، زما مرمۍ خلاص شوې، دوی وتښتېدل، په ما باندې ډېرې وینې راغلې، نو دا سر نه مې وینې راتلې، دې سترګې نه مې وینې راتلې. نو هلته مې بیا خپل یو دوست ته زنګ ووهه، هغوی وتښتېدل، لاړل خلک، بیا له ټانک نه له هغه نه خلک راغلل، بیا بعد له هغې چې هغوی لاړل 2-3 کسه راورسېدل، او بیا فیسبوکي عکسونه خلکو واخیستل، دوی په دې رقم بیا زه شفخانۍ ته لاړم. زما سر ډېر زیات ضربه لیدلې وه، سیخ مې په سر لګېدلی و. بیا ما ونه غوښته چې دا موضوع مطبوعاتي کړم یا فیسبوکي کړم، په دې خاطر خلک مې ونه پېژندل، شپه وه، مخونه یې پیچلي وو، خو 2 نفره ما پکې وویشتل. خو
خو چې زه دا وپېژنم چې دا څوک دی، دا بې غیرته نامردان چې زه یې په دې ماغزو که دا زه په دې مرمۍ په دې ماغزو ونه ولم، د دغه ماشوم هم که مانه خلاص شي، زه به هېڅ افغان نه یم، زه به هېڅ پښتون نه یم. خو ما ونه پېژندل. زه په چا باندې ادعا نه لرم او نه چا باندې مې شک ده چې هر څوک و، بس غل نه و. غل په دې خاطر نه و چې زما موټر، زما موبایلونه، زما پیسې، زما هر څه ما سره ول، هېڅ څه یې وانه اخیستل. دا صرف زما د وهلو لپاره راغلی و چې زما د راتلونکې لوبې نه ما پاس شي او پاتې یې کړمه. صرف دغه هدف و چې زه زخمي شم، ټپي شم او لوبې ته لاړ نه شم. زما دا سترګې باندې چې وهلی وم، دا وینه چې دوی داسې لکه سوچ وکړه چې والله فیضي ړوند شو، فیضي مړون که او تښتی. خو خدای د هغوی په لورې و چې زما مرمۍ خلاصې شوې. 2 کسه مې وویشتل او نور مرمۍ هغوی په دې نس کې که په دې پښو کې چېرته ولګېدل. شپه وه، 4 کسه یودم چې راکس ما وویشتل. همدلاسه زه پوه شوم چې دا غله دي، نو دې نه مخکې چې ما ووهي او موټر هر څه رانه ویسي باید ویې ولم او ما وویشتل. نو دا غله نه ول، دا زما د وهلو لپاره راغلي وو، زما د ټپي کېدو لپاره راغلي وو. نو بیا ما ونه غوښته دوستانو چې دا خبر مطبوعاتي کړم. 2 ورځې شوې، تېره یکشنبې شپه 8:30 9 بجې شاوخوا د شپې وې. خپل کلب نه راووتم، تمرین مې کړی او راته روان وم کور خوا چې د پل شینې نه راتېر شوی وم چې یو تور سرمهي رنګه تور غوندې موټر و، قید یې کړمه، کورولا وه، قید یې کړمه او د 2000 غوندې کورولا وه. 4 کسه ترې راکس شول، پرتوګ او کمیس یې ځانو کې و، مخونه یې په دسمالو تاو کړي. نو سیخ او بوکس پنجه او چاقو دغه شیان یې لاس کې و. نو ما 2 کسه پکې وویشتل. اول هغوی خطا سول، چې کله هغوی ولوېدل ما چې ډزې وکړې نور ونه لګېدل، ما مرمۍ 15 دانې وې خلاصې شوې. ما مکروف تفنګچې کې 2 مرمۍ سړی اچوي، ما 15 پکې اچولې وې، ځکه شاجور فلچېږي. 15 زه څه خبر وم چې ما باندې داسې برید کېږي. نو 2 کسه چې زخمیان هغوی ځانونه بېرته کش کړ موټر ته، او دا 2 کسه زه 2 کسو پسې ورکوز شوم خالي لاس. دوی ما پسې بس هغوی په اوسپنې، په چاقو، په بوکس پنجه چې هر چې لاس کې ولوهلم او ما خالي سوکانو باندې. نو کله چې پس 3 سیخه په دې سر ولګېدم، زما دا سر نه ډېره ګنګس یې کړم، ډېر زیات ګنګس وم، د سترګو نه مې وینې په دې مخ راغلی، لاس مې د ورانه کې. نو خلکو داسې سوچ وکړ چې حتما فیضي ړوند شو، ذاتي تښتی. نو ما هم برابر وس یې په ما ونه شو. که چیرې دغه 2 کسه ما ویشتي نه ول اول کې او ما سره وسله نه وه، نو امکان لري زه یې ډېر زیات خراب کړی وم، ډېر زیات یې ټپي کړی وم. نو د دې 2 کسو وسه دومره په ما ونه شوه، ځکه 2 کسو سره کېږي خو 4 کسو سره بیا نه کېږي. 4 کسو سره چې وسلې وي، چاقو وي، سیخ وي، بوکس پنجه یې بیا لږ سخته کېږي. په دې خاطر دوستانو بیا کسان وتښتېدل. زما سر ضربه لیدلې وه. 1 ورځ ما بې خبرې صحیح نه شوې کولی، ډېر زیات ډاکټرانو خبرونه منع کړم او ما مطلب هر څه ویلې، رواني حالات مې ښه نه و. بیا اوس الحمدلله ښه یم، بیخي جوړ یم، خو هغه کسان مې ونه پېژندل، ومې نه پېژند او چا باندې ادعا نه لرم. فقط راغلم چې خپلو هېوادوال مینوالو ته دا خبر ورکړم چې اوس الحمدلله روغ جوړ یم. داسې خلک، داسې نامرده، بې غیرته، ناځوانه خلک په ټول عمر کې به هم زما د پرمختګ او زما د ورزش مخه ونه شي نیوی. که تاسو د نر زامن یاستئ او تاسو پلار زېږولی یاستئ، دې کار نه لاس واخلئ. دا رقابت نه ده چې تاسو یو ځوان ټپي کوئ، زوبلوئ، وهئ، چې دا لوبه ونه کړي یا دا پرمختګ ونه کړي. عزت او ذلت د خدای په لاس کې ده، چې هر چا د خدای هر څومره په تقدیر کې لیکلي هماغومره ورکوي. تاسو هم نران شئ، زحمت وباسئ، مخ ته لاړ شئ. په دې باندې مه کوئ چې یو ځوان ووهئ، یو ځوان آینده خرابه کړي، یو ځوان فلج کړي یا یو ځوان ټپي کړي چې هغه لوبه ونه کړي. دا د پښتون او د اسلام او د افغان او د غیرت او د ننګ کار دا نه ده. که دومره نران او زدنیان یاستئ، هر یو چې یاستئ راسئ دننه په میدان کې په رنګ کې راسره معلومه کړئ، چې معلوم شي چې فایټر هر سړی زور ځواک ولري، استعداد ولري، ګټي بس له دې خپل مټې نه مخ ته لاړ شي. دا نه چې ته یو 20,000 یا 1,5,000 یا